بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو سلامونه، نیکې هیلې احترامات. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینواله دا کمې خوراکۍ چې واده دی او د هغې دپاره ما پوسټ کړی و د یو دوه جوړو لپاره. نو په پیرو کې پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټس چې کوم د انساني حقوقو اداره ده، د هغې زموږ یو ملګری دی جاوید خان، هغه د چا په ترو باندې یو 5000 روپۍ ماله راکړي چې په دې باندې یو دوه جوړې جامې واخله او یو دوه جوړې جامې به موږ ته د هوپ نه هم میلو شي. هوپ یو هم د خیر ښېګړې اداره ده، فاونډیشن دی، د هوپ په نوم عرفان به یې چلی. نو د اقبال ملګري سره ولاړ یم، دا زموږ ملګری دی. جامې راله راکړي د دغې ماشومې دپاره، د واده دپاره، او خپلې پیسې پکې هم ورکړي او پرېښودې. موږ ته دلته یو بل ملګری هم پکې پرېښودې. اقبال بھائی په جامو کې خو تاواني نه شوې؟ نه جی، دا بس دی که موږ تاوان نه وایو، دا بس موږ پکې د خپل طرفه د خوراکۍ سره امداد وکړو. ستاسو د الله پاک ستاسو ډېر قدرمن یو، شکریه ستاسو. تاسو د ګومې ادا کوو چې تاسو رالې، موږ هم د خدمت ته مقرره کړه، زموږ هم پکې ثواب وشو. نو جوړې خو ډېرې ګرانې وې، بس موږ پکې د خپل طرفه امداد د خپل طرفه وکړو. څه پکې یو ملګري بل 500 روپۍ راکړې، هغې طرفه پکې وشو، او څه پکې ستا منډې تړلې شوې. نو بس 2 سوټه مو ورته ورکړه، او 2 سوټه او 100 پیسې مې درکړې، 5500 روپۍ دا درکړې. 5500 روپۍ باندې 2 سوټه راکړه. صحیح ده. پیسې مې وجب کې کېښودې، که پیسې د شو کول غواړي پیسې به ورته شو، بلکل شمارلې به مې نه دي، دغه پیسې دي. نو راکړې عمران بھائی، 2 سوټه مو ورته ورکړه. بس دغه اقبال بھائی تاسو سره مې مخامخ کو، باید خپله خپرونه راټولوم. ډېره مننه.